السلام علیکم. خدمندو دغه مورکۍ و تاسې اکثر لیدلې د دې ویډیوګانې مې خپرې شوي وو چې دغه مورکۍ خاوند یې مړ شوی یا دغه ماشومانو پلار پاک رسېدلی خو دغه مورکۍ دغه کراچۍ باسي دغه کتابچې او تسبیح وغیره خرڅوي. خورکۍ د کوم ځي؟ اچین ولسوالۍ ځي. اوس چېرته اوسېږئ؟ زه دلته کمپونه پیدا مې په ځای کې. کراچۍ ستا؟ دا کراچۍ زوی که نه د بل چا ده، دغه سودا چې ده دا زما د زوی و. دا د بل چا ده؟ دا د بل چا د زوی و. دا رانه غواړي اوس که نه. اوس دا هم درنه غواړي؟ دا غواړي خدای راسه چې څوک غواړي. دومره پوره کراچۍ نه ده خو ما نه غواړي. خو دا چې ورکړم زوی نو زما وسه نشته چې بله واخلم زوی. که زما وسه وای ما به دا ورکړې وای بله به ما اخیستې وای. دا کراچۍ ما نه غواړي او په دې زه زیات خفه یم چې ما نه واخلي. خو نور شیان یې د ورځې هغه 50 شپېته روپۍ خو زه دې ماشومانو ته پیدا کړم. خاوند خو زما مړ شوی زوی دا ټول ساحې ته پته ده چې مړ دی. څومره زویه داسې سبۍ 1 بجه مې وزمه ماخوستنه ځانونه سره راځمه دغه ټول خلک ما ګوري. خو بیا ژوند داسې دی چې دغه زما کور دی، دا زما ماشومان دي او په دغو کې به ماته څه شی پاتې شي 10 روپۍ. زه ګوره چې زه لاس ګاډه چلوم، لاس ګاډه خو ښځه نه چلوي خو زه مجبوره یم زما د کور سرپرست نشته، دغه ماشومان دي زویه. تاسو زما کور وګورئ، زما په کور کې یو کمبله یو توشکه نشته. زما دغه ژوند دی، په دې ژوند نه شکر په رحمانه کوي. ژوند زما ډېر په دغه دی خراب دی زویه. والله چې خفه یم په ژوند خفه یم چې رښتیا ته وایم. څو کال کېږي خاوند مړ شوی؟ دا 6 کاله خو وشو زوی چې مړ دی. نو ګټې وټې څوک نه لري؟ نه زه والله که به د ګټې څوک وي چې د ګټې څوک وای نو دا خو زه مستۍ نه چلوم زوی، زه مجبور نه وتلی یم. دغه مورکۍ به تاسې لیدلې په دغه خیمې کې اوسېږي. دغه د دې ژوندری شه دغه خیمه وګوره. دا په دغه خیمې کې د یو ژوند کوي، دغه خیمه یې وګورئ او دا مورکۍ دغه کراچۍ باسي، دا کتابچې خرڅوي، دغه د ټول فامیل سرپرستي ور په غاړه ده. دا وګورئ د کور حالات ته. دا بل وګورئ دا هم د یو سره اوسېږي او دا هم په دغه حال کې ده، ناروغه ده، جګېدی هم نشي. دا وګوره اطاقونه نه لري، دغه ټول فامیل دغلته پراته دي. دا د دې ژوند دی. یوه خیمه لري نور سامان یې بار پروت دی. دغه وګورئ چې ټول سیاسرې دي، دغه د سیاسرو دغه حل دی. نو خدمندو راسره اوسئ چې یو په زیاته اندازه یو څه مرسته پې سپارو. شکر الحمدلله چې خپل د هیوادوالو په خدمت کې بوخت یم. خدمندو دغه مرسته د حاجي بابا هډوال شرکت رئیس الحاج عبدالرحمن هډوال صاحب لخوا ترسره کیږي چې 2020 روپو سودا ده. لاسونه جګ کړئ، دغه حاجي صاحب ته زر نه دعاګانې وکړئ. خدمندو هغه زموږ خپرونه انشاءالله بیا به تاسو